نه مانو هیڅ ډیورنډ حیثیت نه لري پښتون ته. د ډیورنډ کرښې په اړه د منظور پښتین تازه اعلان. پاکستاني پوځ ته خبرداری او افغان طالبانو څخه غوښتنه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن جرګې ته د خپل تحریک غوښتنې وړاندې کړ او د جرګې له نورو ګډونوالو څخه هم وغوښتل چې خپل وړاندیزونو کې دا موضوعات ځای کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین څو شېبې مخکې د پښتنو قومي جرګه کې وویل د جرګې ګډونوال باید نن پریکړه وکړي او د پاکستان له حکومت او TTP څخه وغواړي چې شپېته ورځو کې دننه له ټولې پښتونخوا څخه ووځي، ځکه چې نه پوځ پښتنو ته امنیت راولي او نه طالبان. نو شتون بیا څه معنا؟ پښتون وایي پښتانه ترهګر نه بلکې هغه خلک ترهګر دي چې د خلکو په کورونو چاپی وي. هغه زیاته کړې چې پښتانه تل د ترهګرۍ قربانیان شوي دي. پښتون د پښتنو له قومي مشرانو وغوښتل چې له تفکیک پرته د ښه او بد طالب پوځ ISI او MI د ترهګرۍ سازمانونو په نوم وپېژني، ځکه په وینا یې دې ټولو زموږ وطن وران کړی دی. منظور وویل چې تر اوسه یوازې 200 چاودنې په جوماتونو کې شوي، نو دا څنګه د اسلام په نوم جګړه ده چې پاکستاني پوځ یې کوي. هغه ویل د پاکستان ملکي حکومتونه، پارلمان او عدالتونه د پوځ لخوا چلیږي او تر څو چې د پوځ خوښه نه وي نه څوک واک ته رسېدلی شي او نه هم محاکمه کېدای شي. منظور پښتین وایي ډیورنډ کرښه خو یو استعماري کرښه ده، هیڅ پښتون افغان ته د منلو نه ده. نو قومي مشران باید پریکړه وکړي چې ډیورنډ کرښه پښتنو ته هیڅ حیثیت نه لري. افغانستان سره تګ راتګ او سوداګري باید آزاد وي. پښتین وایي د افغانستان کې ټول جنګونه د پښتونخوا له خاورې په ګټه اخیستنې د پاکستان پوځ او حکومت ترسره کوي. هغه وایي د افغانستان ټول مسایل همدې خاورې کېږي. نوموړی زیاتوي د پاکستان حکومت پښتونخوا د افغانستان پر ضد د سنګر په توګه کاروي. پښتین همدارس له جرګې چې پر افغان طالبانو د غږ وکړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي، ځکه پرته له دې وطنونه پرمختګ نشي کولای. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.